رضی الله عنه وو زبانه ولا کلمی کرا عمر وای ما دې کې داسې تکي والي و ازمانه پلار مور دې تبا د الله دې مرسي وي رضی الله عنه وای کله عمر الله وای چې دا ټول خلق جنت ته سي او یو دې جهنم لسي کې دې شي هغه یو به مري او بیا یې ویل که چېرته الله وایي چې ټول جهنم لسي او دا یو دې جنت ته سي وایي کېدی شي چې هغه مري چا ورته ویل عمر څنګه جهنم کې ته یو جنت کې مې هغه ویل زه د رب نه دومره هېرېږم چې زه ډېر ګناهګار یم که زما الله ټول جنت ته وي نو کېدی شي زه عمر به ګناهګار یم ما ته به وایي ته لاړ شه اوس ما خپل الله نه دونه امیدم دی که دا ټول جهنم ته وغورځوي نو زما الله په ما سلم نه کوي انشاءالله ما جنت ته وي کله چې ابولولو مجوسي سهار لمونځ کې عمر رضی الله عنه وو هدې زبانې او دا کلمې ترې راویستې امام بخاري دا روایت راوړي عمر رضی الله عنه یې پۍ راوړه پۍ یې وڅکل او کلمې شلېدلې وې په هغې راووتلې عمر صاحب خپله لور حفصه رضی الله عنها چې زموږ مور ده د محمد رسول الله بیبي ده او خپل بچی عبدالله ابن عمر دا یې راوست داسې راشئ بچو عبدالله ابن عمر وایي ما هغې کې داسې تکۍ والې وه او زما د پلار نه د مینې روانې وې وایي ما ته یې ویل چې عایشې له به ورشې او ته وبوې چې که ما ته اجازه وکړې چې د محمد رسول الله او د ابوبکر خوا ته مې دفن کړي نو داسې به ورته ووایې چې زموږ پلار یې وایي ګوره تا ورته ونه وایي چې امیر المؤمنین یې وایي ځکه ستاسې پلار نن د مؤمنانو د عمارت او د مشرۍ نه لیدلی دی بیا د دې نه بعد عمر ابن الخطاب رضی الله عنه بچی ته وایي بچیا زما د دې دا سر ستا د دې غېږې نه لرې که بابا څه پې وکړمه دې دې خاورو باندې کښېنه خاورو باندې کېښوده دا مخ رالي او دې خاورو پورې سولهي بیا عمر رضی الله عنه وایي ویل لعمر ویل لأم عمر إن لم يغفر الله لعمر يا عمر تم تباي مور دم تبادك الله دي ونبخي جنت دي ونسي هذا الله نيرا چاوتا ویلے عمر سیب الله نبی ویلے چه عمر جنتی دے تردے چه محمد رسول الله ویلے امام ترمذی حدیث راوڑے دے معراج په باندې جنت تخکاره شوما یو ښکلې بنګله مې ولیده مخې ته یو پیغله ښځه ناسته وه ما تپوس وکړه دا بنګله د چا ده ما ته ویل دا د عمر ابن الخطاب ده عمر مدینه کې دی وایي ما اراده وکړه چې زه ورننوځم په عمر ستا غیرت رایاد شو چې ته به وایې چې زه نه وم زما کور کې دې څه کول نو بېرته واپس شو نو عمر په ژړا شو وایي اعلیک اغارو یا رسول الله د الله نبي د خطاب بچی به په دې باندې غیرت کوي چې ته زما کور ته راسي نو دې عمر رضی الله عنه ته خلک ویلې ته خو جنتي د الله بنده او ته دې پسې شوی او جاړې نو عمر صاحب دې وخت کې وایي یمنون لی اجرا جزیلا ولیتنی خلق د عمر ډیر اجر او ثواب شماري نجوت کفافا لا علی ولا لیا چې د عمر د نیکی او بدی دا یو شان وخیږي بس عمر په دې باندې